تولنده یونین کونسل ناظم صاحب هم د هغې شکریه ادا کړي. نو زه جناب افسر علي صاحب ته خواست کوم چې هغې د راغلو میلمنو شکریه په لنډو الفاظو کې ادا کړي. جناب افسر علي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو میلمنو ته به زه په خیر راغلې د یو شعر په ژبه کې ووایم چې خاورې ښکلومه د خپل درد چې ته پرې راغلې، دا خواره جونګړه چېرته ستا د مینې تله راتلو. زه د خپل ستر مشر د پښتنو د قافلې سرلښکر جناب ښاغلی اجمل خټک صاحب، جناب عباسین صاحب، جناب تایزی صاحب، جناب حسین احمد صادق صاحب، ظفر خان ظفر صاحب، میر محمد خان خادم صاحب، نور ټولو راغلو میلمنو ته د خپل ټول کلي د طرف نه، د دې خپلې ټولې علاقې د طرف نه د زړه د کومې نه په خیره راغلې وایم. د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې هغې زمونږ له دا عزت راکړو او دا نن چې کومه موقع چې نن په دې موقع باندې زمونږ ګران او ستر مشر او بابای نظم ته د بابای نظم ایوارډ ورکېږي، نو دا یو ډېره د خوشحالۍ موقع ده. دا عزت الله تعالی زمونږ د کلي په قسمت کې لیکلی و. زه وایم چې نن زمونږ د شعر او د ادب د دنیا دا نن د اختر شپه ده او دا امید دی چې دا یو تاریخي موقع ده. داسې موقع به زه وایم د ډېرو کمو سیمو په قسمت کې الله تعالی زمونږ قسمت کې دا لیکلې وه. موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ لا دا موقع راکړه. خاص کر د خپل رور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی د هغې زه ډېره شکریه ادا کوم چې هغې دا میلمانه دې ته دعوت ورکړو، بیا یې دا دومره ښه دغه وکړو، دې ټول راغلو. نو زه بیا شکریه ادا کوم او بیا تاسو ته په خیر راغلی وایم. نور ستاسو او د میلمه او د میلمنو ترمنځ پاتې کېدل نه غواړم او خدای پاک دې تاسو له دې اجر درکړي. السلام علیکم.